سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. نن په دې موضوع خبرې کوو چې انلاین ګټه کول، انلاین پیسې ګټل، فیسبوک، واتساپ، پوسټیج له دا رقم لارو څخه د پیسو ګټلو حقیقت باندې خبرې کوو چې حقیقت څه دی او په څه باندې دا پیسې ګټل کیږي او که یا دا درواغ دي، دوکه ده، د خلکو سره دوکه کول دي. نو که چیرې غواړئ په دې موضوع تر پایه پوه سئ او تر پایه اشنا سئ چې څنګه انلاین پیسې وګټو او دا له کومې لارې وګټو، کومې لارې یې غلط دي او کومې لارې یې صحیح دي. نو راځئ راسره دا ویډیو تر پایه وګورئ. لومړی درته دا وایم دوستانو، لکه زموږ تاسې خلک دي دلته پوسټونه کوي په ګرم بازار کې، دغسې په انټرنیټ کې، په واتساپ کې، په فیسبوک کې. په بلې خوا کې لکه دغه خلک ګوره تېرې ورځې پوسټ کړی دی چې داسې زه $2 ګټم د ورځې او هغه 2 افغانۍ کېږي او که ته غواړې راسه ویې ګټه او زه تا ته ضمانت درکوم، تاسې ته موږ ضمانت درکوو چې تاسې خامخا پیسې ګټلی سئ، په دې طریقه یې ګټلی سئ. راسئ زه لاره درته ښیم، هېڅ نه غواړي، هېڅ درواغ نه دي. نو د دې موضوع یوازینی حل زه دا درته ښیم، ولې یو څوک تا ته مفت پیسې درکړي، ولې یو څوک تا ته پرې پیسې درکړي. زه ستا څخه پوښتنه کوم چې ستا سره څونه ډېرې پیسې وي، ته غواړې چې یو چا ته پیسې ورکړې مفتې؟ خو هېچا ته پیسې نه ورکوې. نو په آنلاین کاروبار کې بیا لکه په داسې کار کې لکه پورسیج یو سیستم دی، مثال د خبرې دا یو سیستم دی، دوی وایي چې په دې کې موږ پیسې ګټو. څنګه ته پیسې پکې ګټلی سې؟ زه درته د دوی حقیقت دا وایم، پورسیج والا دا کوم خلک چې تاسې ورغواړئ، یو سړی چې هلته دوی ګرفتاروي، هلته یې پسو کوي، د دوی د دې څخه ګټه راځي. یو کس چې تا ورغواړي، یو نفر ورځې د هغه په لارښوونه ورځې پورسیج سیستم ته داخلېږې، هغه ستا څخه کم از کم یو څه پیسې غواړي، کم از کم خو 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ درڅه غواړي، د هغه څخه بیا و ده ته ګټه ورځي. یعنې دا داسې په ښکاره توګه غلا ده چې تر دې بله ښکاره غلاستنه. اوس مهمه موضوع دا ده چې یعنې څنګه، لکه مثال د خبرې زه تاسې ته اوس وایم، دا کریپټو کرنسي به تاسې اورېدلې وي، د دې یا به د بیټ کوین په باره باندې اورېدلې وي، یعنې چې دا مصنوعي پیسې دي، یعنې دا فزیکي پیسې به بیا په دې باندې بدلېږي، بیا به موږ تاسې دا کاروو، بیا به په نړۍ کې دا کارېږي او د دې څخه به کار اخیستل کېږي. یعنې دا څومره مشهوره دي، په نړۍ کې څونه ډېر خلک پاخته دي، خو د هېڅ سیستم له لارې، د هېڅ هېواد له لارې، د هېڅ قانون له لارې دا تر اوسه تایید سوي نه دي، معنا منل سوي نه دي. معنا داسې یو ضمانت نه لري که یو څوک وایي چې زه راځم دلته پیسې بندوم، ما ته د یو څوک ضامن راکړي چې دا زما پیسې به نه ځي. داسې یو ضامن به ته پیدا نه کړې، هېڅکله په یو وخت کې به ته داسې ضامن پیدا نه کړې چې هغه ستا ته دا ضمانت درکړي چې ته دلته پیسې بندې کړه، په دې کار کې زه کولی شم تا ته پیسې درکړم، زه تا ته اطمینان درکړم چې دا ستا پیسې به نه ځي او تا ته به ګټه راځي. ګټه دې لا رانه شي چې خالص تاوان څخه سړی وساتي. نو یوه مهمه خبره دا ده، کله چې یو څوک غواړي انلاین کاروبار وکړي، د انلاین کاروبار لارې او طریقې سته، مکمله دنیا پاخته ده، دا ټوله سوشل میډیا برخه پر ګپو، پر منظرو، پر کیسو باندې، پر ویډیوګانو باندې هسې نه ده ولاړه چې موږ تاسې وخت دلته مصرفوو. دا ټول سوشل میډیا ټولې برخې د ګټې لپاره جوړې سوي دي، په دې کې هر یو ځان برخې لري، په هر یو کې پیسې ګټل کېږي. لکه زه یې اوس تاسو ته مثالونه ښیم، زه یې عملي ځایونه درته ښیم چې پیسې که ګټئ په انلاین توګه، په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په یوټیوب کې، تاسې څنګه پیسې وګټئ، د دې ټولو حل لارې زه تاسو ته ښیم. نو لطفا د خلکو په خبرو باندې مه خطا وځئ، نه کې خلکو ته پیسې مه ورکوئ. دغه خلک چې دي دا غله دي، ستاسې څخه پیسې غلا کوي، ستاسې شتمني غلا کوي او ستاسې وخت ناکې بې ځایه در مصرفوي. اوس زه تاسو ته یو مثال وایم، تاسو د سوشل میډیا په هره برخه کې په قانوني لاره پیسې ګټلی شئ. هغه یو دلیل لري، دا خو هېڅ دلیل هم نه لري، څنګه پر ناکې لاره یو څوک تاسو ته پیسې درکړي. زه یې اوس تاسو ته دلیل ښیم. په فیسبوک کې ته پیسې پر دې رقم ګټلی سې، ته چې کله ځینې وخت ویډیوګانې ګورې، پر ویډیو باندې به تا ته اعلان راوښتی، تا به ضروراً لیدلی، یا به دې سکیپ کړی یا به دغسې درته راوښتی، تمام سوی وي. نو ته د دغه اعلان د لارې څخه پیسې ګټلی سې. لکه اوس مثال زه یې درته ښیم، زه راځم دلته اوس ما اکاونټ درته راخلاصوم چې څنګه پیسې ګټلی سو. دلته به یې اوس وګورو، دا د زه خپل فیسبوک ته ځم، خپل پروفایل راخلاصوم، دلته یې اوس تاسو ته ښیم چې څنګه په فیسبوک کې یو څوک په کومو شرایطو پیسې ګټلی سي او څنګه یې ګټلی سي، څومره پیسې ګټلی سي. دا به اوس مکمل دلته معلومات وګورو. زما د فیسبوک پیج دی، ما راخلاص کړئ.
دا دی زه لاندې راځم، دا زما د فیسبوک پیج دی، تاسې لیدلی شئ دا د سیس ټوټوریلز په نامه باندې دی. په دغه منیج باندې کلیک کوم. کله چې مې په منیج باندې کلیک وکړ د دې سره ډایرکټ لاندې راځم. تاسې دلته لاندې راسئ، لکه زه چې راځم په سیټینګ کې داسې لاندې راسئ، دغه مونیټایزیشن آپشن لیدلی شئ. دا د ښه ورته وګورئ، مونیټایزیشن دی. مونیټایزیشن په دې معنا کله چې ته له دې وروسته کولی شې دلته پیسې لاسته راوړې. په فیسبوک کې زما د فیسبوک په پیج کې زه په 3 لارو پیسې ګټلی شم. لایف اډ دی، معنا پر لایف خپرېږي. انسټریم اډ دی، دا هماغه اعلانات دي چې خپرېږي. سبسکریپشن دی، معنا سبسکریپشن بیا دا چې یو څوک غواړي زما مطالب ولولي، زما پوسټونه، زما ویډیوګانې ولولي، هغه باید هلته پیسې جمع کړي او دی باید بیا زما سره ملګری شي. له هغه څخه وروسته د هغو پیسو عاید زما عاید د هغه کس پیسې. اوس یې زه درته ښیم. په لایف اډ باندې کلیک کوم. دوی ماته وایي که چیرې ته دونه فالوورز ولرې، 10,000 فالوورز ولرې او ګوره دغه ده وایي ته اوس په دې وخت کې د دې قابل نه یې له دې لارې پیسې وګټې. او دلته لایف الیجیبل کنټري ده، معنا چې په کوم هیواد کې ته کولی شې پیسې وګټې، خو متاسفانه په دې کې افغانستان وجود نه لري. که چیرې بیا هم چا غوښتل چې په افغانستان کې پیسې وګټي، هغه کولی شي یو اډمین په بهر کې یو ملګری یو څوک ورته وټاکي، له هغې لارې بیا کولی شي چې هغه ویریفای کړي. نو دغه دی ګوره وایي 10,000 فالوورز به لرې، ستا دغه به دونه 14,00,000 منټه واچ ټایم به وي، کم از کم دونه به وي. ګوره پبلش یور لایف ویډیو، په تیرو 13 ورځو کې به ته 3 لایف ویډیوګانې یا همدغسې ویډیوګانې به ته فیسبوک ته اپلوډ کړي. بیا ته کولی شې د دې سیستم برخه وګرځې، بیا ستا پر ژوندیو ویډیوګانو باندې اعلانات خپرېږي، له هغې لارې بیا ته پیسې کولی شې وګټې او ډایرکټ یې خپل اکاونټ ته د بانک اکاونټ ته ولېږې او همیشه یې راخستی شې پیسې. هېڅ دې ته ضرورت نشته چې یا موبایل ته ولېږې یا بل ته ولېږې یا بل ته ولېږې. قانوني لاره ده، قانوني کار دی او ورکېدل هېڅ څه هم نه لري. او دوم دغه دی، دا هم دغه رقم دی. په سټریم اډ کې بیا هم ته پیسې ګټلی شې که چیرې ته 15,000 فالوورز ولرې او 60,000 منټه واچ ټایم ولرې او دا دی ګوره 15 ویډیوګانې یو څه ولرې. لکه زما ګوره دا یو اپشن چې دی دا ویریفای شوی دی، معنا که دا 2 اپشنه ویریفای شي او زه په داسې کنټري کې یم چې هلته دې ته اجازه وي، نو بیا زه کولی شم په دې لارې پیسې وګټم. دغه رقم دا سبسکریپشن هم دی، یعنې دلته هم ته کولی شې ګوره چې ته 10,000 فالوورز ولرې، 2,500 ویکلي ریټرنینګ ویوز ولرې، مانیمم 15,000 انجمنټ ولرې. نو دا د دې مطلب دا دی چې معنا ته کولی شې په قانوني توګه په اصلي توګه په فیسبوک کې پیسې ګټلی شې، نه کې بې ځایه. دلته هېڅ یو روپۍ ستاسې څخه لومړی غوښتونکي نه ده، نه په ټویټر کې، نه په فیسبوک کې، نه په انسټاګرام کې، نه په ټلیګرام کې، په یو ځای کې هم ستاسې څخه پیسې غوښتونکي نه دي. هغه سیستمونه چې په فیسبوک کې خلک شیروي هغه لومړی ستاسې څخه پیسې غواړي، ستاسې پیسې تښتوي. لکه موږ تاسې ډېر مثالونه ولیدل دلې په ښار کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو ځایو کې د ډېرو خلکو څخه ډېرې پیسې وتښتېدلې. هغه شرکتونه بیا بند شول، که څه هم حکومت ورته ضمانتونه ورکړي وو، پیسې ورکړې وې، خو هغه یې پرېښودې، دوی د هغه په 10 چنده یوړې. نو دا او مې لومړی ګوره فیسبوک درته وښوی، یعنې که ته غواړې رښتیا هم انلاین کار وکړې، په زراو خلک ستا په یوټیوب کې چینل جوړېږي، په هغه باندې ته په رسمي توګه ته پیسې ګټلی شې، په فیسبوک کې ګټلی شې، په ټویټر کې ګټلی شې. دا د ټویټر دی، زما ټویټر اکاونټ دی، مثال د خبرې زیره خلاصوم، لاندې راځم، زه یې تاسې ته ښیم دا څنګه مونیټایز کېږي. دلته یې سټینګ ته راځم، دا د مونیټایزیشن دی. کله چې ته سوپر فالو یې، ستا آی ډي ویریفای یې، لکه دغه دی ګوره دلته چې ته سوپر فالو یې یا په سبسکریپشن باندې یا په لایف اډ باندې، په دواړو طریقو ته په ټویټر کې هم پیسې ګټلی شې، همدارنګه په یوټیوب کې ګټلی شې. په یوټیوب کې دا دونه خلک ویډیوګانې جوړوي، اپلوډ کوي، د خلکو دا د ځان ستړیا داسې د ناکي د خلکو دپاره نه کوي، دا هر یو د خپل ځان لپاره کار کوي. تاسې به په یوټیوب کې ویډیوګانې کتلې وي، هلته پر یوټیوب باندې اعلانات د ګوګل ایډز یا اعلانات خپرېږي، د هغو اعلاناتو له لورې بیا تا ته پیسې جمع کېږي، ګوګل کمپنۍ د هغو څخه پیسې غواړي، له هغو کاروباریانو څخه. لکه په افغانستان کې ډېره وخت موږ تاسې ویډیو ګورو، پر ویډیو باندې د منسټر عکس راځي، راشد خان اعلان ورسره جوړ کړی دی، هغه اعلان خپرېږي. یعنې په هر هېواد کې د هغه مطابق اعلانات خپرېږي، د هغو خلکو مطابق، د هغو خلکو د شانو مطابق اعلانات خپرېږي، د سوداو مخالف مطابق اعلانات خپرېږي، له هغې لارې بیا دوی ته ګټه راځي. یعنې په رسمي توګه که چیرې غواړئ په انلاین توګه پیسې وګټئ، هم یې د یوټیوب له لارې
تر ټولو اسانه طریقه چې ده او ښه طریقه چې هغه د یوټیوب له لارې ده. خو وینې مهمه خبره دا ده چې په سوشل میډیا په برخه کې به ستا کانټنټ ستا مواد چې دی دا به کاپي رایټ نه وي او هغه د دوی د اصولو مطابق به وي، یعنې معنا غلطې کړنې به نه وي کې پکښې وینه تویول د غلط سیستمونه هغه دغه چې د دوی په قانون کې هغه بند هغه شیان به نه وي کې پکښې د بل چا ویډیوګانې او تصویرونه څه به دې نه غلا کړي نه به دې دغه کړي او د ټروریستي اعمال به نه وي کې پکښې داسې د دې شیانو څخه ور هاخوا ته دوی هم خپل قوانین لري خپل قوانین چې امارت کې له هغه څخه وروسته ته په 100% ضمانت سره ته کولی سې چې ته پیسې لاسته راوړې او خپل عاید ولرې او زیات عاید ولرې. په نړۍ کې ډېره برخه خلک پر دې سوشل میډیا په برخه کې کار کوي له دې څخه پیسې لاسته راوړي که اصل کې زه درته ووایم چې د نړۍ ټول قانون چې دی هغه پر اعلاناتو باندې روان دی نو په سوشل میډیا کې هم پر اعلاناتو باندې پیسې خلکو ته ورکول کېږي. نو دا ویډیو مې د دې لپاره جوړ کړه چې ډېری وخت زموږ ځوانان خلک خطا وځي د ډېرو څخه یې پخوا هم پیسې وړي دي په اوس وخت کې هم ځینې داسې دړماران شته چې هغه په دام کې خلک راګیري ورته وایي چې پیسې راکړه داسې ګټه ده او هاسې ګټه ده تر دې تېر سئ که رښتیا هم حقیقي پیسې ګټل غواړئ ویب سایټ جوړ کړئ ویب سایټ کې خبرونه خپاره کړئ هر څه چې تاسې خپروئ چې خالص لیدونکي ولرئ تاسې لیدونکي در وغواړئ د سوشل میډیا له برخې څخه په نورو برخو کې د انټرنیټ کولی شئ پیسې وګټئ خو پر داسې سیستمو پر داسې ځایو باندې ګټه کول دا هیڅ امکان نه لري دا ستاسې د پیسو تښتونکي دي دا غله دي نو هیڅ کله تاسې نشئ کولی له دې لارې څخه پیسې لاسته راوړئ. په دې هیله چې ستاسې لپاره به دا ویډیو د ګټې وړ ګرځېدلی وي تر بیا پورې د الله په امان.